ډېره مننه. دا څو شعره دي بیا غزل وایمه چې د سود او زیان پیسې مې په بلا ولګولې. ډېر ښه. د سود او زیان پیسې مې په بلا ولګولې، پیسې مې د الفت ټولې په تا ولګولې. ډېر ښه دی. مهرباني. او شعر دی چې نو څه وشو که دا خلک د سیل مې ډاکټران دي، نو څه وشو که دا خلک د سیل مې ډاکټران دي، وطن په پرهر د پټۍ چا ولګولې. ډېر ښه. دا شعر راته بیا ووایه. نو څه وشو که دا خلک د سیل مې ډاکټران دي، وطن په پرهر د پټۍ چا ولګولې. او قربان دې شمه چرته لوپټې پیغلو له واخله، قربان دې شمه چرته لوپټې پیغلو له واخله، جنډې خو دې په ټوله پښتونخوا ولګولې. ډېر ښه. دا شعر هم راته بیا ووایه. ډېر ښه دی. قربان دې شمه چرته لوپټې پیغلو له واخله، جنډې خو دې په ټوله پښتونخوا ولګولې. او ګډ وډ مې کو قصه د کربلا مې ورته وکړه، ګډ وډ مې کو قصه د کربلا مې ورته وکړه، پرون مې ښې چکې په یو مولا ولګولې. ډېر ښه دی. مننه. او نیازک بھائی دا غزل دی، نوی غزل دی چې دا پیکه شوي زندګي راله خوږه که که نه، دا پیکه شوي زندګي راله خوږه که که نه، په ما خوشحاله دي دا خلک لږ خفه که که نه. ډېر ښه. رواني. او بله خبره نشته، مړې خو بس زمه او زمه، بله خبره نشته، مړې خو بس زمه او زمه، مړې ستا څه تاریخ دی کینه خو بس شپه که که نه. ډېر ښه دی. رواني. او سیبه دې چم کې یوه پیغله د سرتوره ګرځي، سیبه دې چم کې یوه پیغله د سرتوره ګرځي، د دې جنډې نه ورله جوړه لوپټه که که نه. واه ډېر ښه. دا شعر هم راته بیا ووایه. ډېر ښه شعر. سیبه دې چم کې یوه پیغله د سرتوره ګرځي، د دې جنډې نه ورله جوړه لوپټه که که نه. او یا مسافر لالیا راشه د عبیدو منه، یا مسافر لالیا راشه د عبیدو منه، د ملکن په سر یو چغه ور ټپکه که نه. ډېر ښه دی. یا مسافر لالیا راشه د عبیدو منه، د ملکن په سر یو چغه ور ټپکه که نه. او شعر دی چې 1400 کاله وشو یا ملا صاحب، 1400 کاله وشو یا ملا صاحب، تا د علي بیټې نه څه جوړ کړل ښکاره که که نه. ډېر ښه دی. مهرباني. او اخري شعر دی نیازک بھائی چې د بیلتانه د هاړ په سرو غرمو د پرېښی ودان، د بیلتانه د هاړ په سرو غرمو د پرېښی ودان، لکه هوا شه راشه وچه یې خولکه که نه.